سلامونه ګرانو کتونکو دیدار یوسف زه یم د امازون بزنس په حواله خبرې روانې دي. ما یو دوه ویډیوز اپلوډ کړې د ملګرو دپاره. ما وی چې امازون فری کورس چې کوم دی هغه سټپ بای سټپ تاسو ته وښیم. په دې دوه ویډیوګانو باندې ملګرو کمنټونه هم وکړل. په هغې کې زیات کمنټونه دا و چې دا بزنس مونږه د څومره پیسو نه شروع کولی شو، او لازمي خبره ده چې هر سړي سره دا فکر وي چې یاره زه دونه پیسې لرم چې دا بزنس شروع کړم، او که شروع نه کړم او که نه لرم نو آیا په منځ کې رانه دا پیسې هسې ګډوډې نه شي. د هغو سوال په خپل ځای ویلډ دی، خو دا سوال داسې دی لکه مونږه چې وایو اوس زه چاته وایم چې یاره زه یو ګاډی اخلم او ماله به څومره پیسې پکار دي. نو هغه به ماته وایي چې څوک چې په ګاډو کاروبار پوهېږي نو هغه به ماته وایي چې ته غټ ګاډی اخلې، که ته کش ګاډی اخلې، وړوکی اخلې، ته نوی ګاډی اخلې، که زوړ اخلې، کم ماډل اخلې، کمې کمپنۍ والا اخلې، او نور بلا شی خبرې دي که نه. د هغې نه پس به بیا زه ورته وایم چې یاره زه دغه نمونه ګاډی اخلم، نو هغه به ما پوه کړي چې یا دا په دونه پیسو کېږي یا په دې باندې دونه پیسې لګي. دغه حال د امازون بزنس په حواله هم دی. تاسو به آنلاین بلا شی ویډیوز ګورئ، خلک لګیا مختلف قسمه خبرې کوي او ویډیوګانې خلک ګوري هم. نو په هغې کې لکه اکثر خلک کنفیوز شي چې آیا زه دا خبره د کوم ځای نه شروع کوم او څنګه یې شروع کوم، او که زه بزنس کومه نو ماله به څومره پیسې پکار دي. د ټول نه مخکې لکه د امازون د بزنس یو څو ماډلې دي، په هغې ځان پوه کول غواړي چې آیا دا څه نمونه دي، څنګه کار کوي، او د هغې نه پس زه کم یو ماډل زما دپاره موزون دی د وخت په لحاظ، د څومره وخت ورکولی شم، او د دغه په لحاظ د پیسو په لحاظ. کله چې موږ د امازون خبره کوو نو دا دوه خبرې همیشه په ذهن کې یاد ساتئ. دا دوه ټکي به ستاسو مخې ته اوړي راوړي، په دې باندې اول ځان پوهه کوئ. د هغو خپل دغه دي دا نومونه دي. یو ته دوی وایي اف بی ای. اف بی ای مطلب دا دی، او دویم اف بی ام دی. دا دوه ټکي به ستاسو د مخې اوړي راوړي، نو په دې کې کنفیوز کیږئ مه. د اف بی ای مطلب دا دی چې فولفلمنټ بای امازون. مطلب دا دی که ته یو څیز واخلې، که په هول سیل کې یا که هر څه ته واخلې او هغه ته په امازون خرڅوې، نو د دې دوه طریقې دي. یو طریقه دا ده چې لکه ته دغه امازون ویر هاوس ته هغه ولېږې، چې کله ته ولېږې نو هغو تاله شیپینګ هغو کوي، پیکیجینګ هغو کوي، او دا دغه سروس چې کوم دی کسټمر سروس او یا کو بیا واپس کېدل، دا ټوله قصه پیسه هغو کوي، او ستا په کیس نه انوال خپل فیس ته نه کټ کوي. مطلب دا دی چې په دې کې ستا نور هیڅ انوالمنټ نشته فزیکلی. دویم اف بی ام چې کوم دی نو اف بی ام دې ته وایي فولفلمنټ بای مرچنټ. مرچنټ څوک دی؟ خرڅولو والا. ته یې فرض که اوس زه یم، نو زه که اف بی ام زه یم چې یاره زه دغه کوم په امازون باندې څیزونه خرڅوم او پراډکټ خرڅوم، خو ترو اف بی ام خرڅوم. نو اف بی ام به بیا دا چې لکه په دې ټولو خبرو کې به تاسو امازون سنټرل سیلر اکاونټ به ضروري، دا خبره ده. نو زه څنګه خرڅوم؟ زه به لکه دغه پراډکټ چې دی هغه چې کله ما اکاونټ کولاو کو، زه به هغه لیسټ کړم. هلته چې ما لیسټ کو، هلته چې کله بیا اپروو شو زما هغه لیسټینګ هر سره، نو د هغې نه پس به بیا چې څوک د هغه ځای نه څیز اخلي، فرض کې آرډر کوي، نو زما سره به دلته یا په کور کې پراته وي، یا به وله ما چېرته ګیراج کتلی، یا به مې وله دوکان نیولی، نو زه به د هغې لیبلینګ هم کوم، زه به د هغې شیپینګ هم کوم، او زه به د هغې ټول ریسپانسیبلیټي اخلم. زما نه به امازون چې دی صرف فیس د هغې لیسټینګ اخلي او منتلی یا ماهانه فیس چې کوم دې ته وایي اف بی ام. نو څومره چې هم ماډلې دي دغه، نو په دې کې به دا دواړه څیزونه تاسو کولی شئ. یا اف بی ای کوئ لکه امازون ته هر څه حواله کوئ، او یا چې دی اف بی ام کوئ چې یاره تاسو به ټیک د ستاسو مارکیټ پلیس به زه استعمالوم، امازون به استعمالیږي، خو نور دغه چې کوم دی شیپینګ چې دی او نور کارمار چې دی هغه به زه پخپله کوم یا به یې په چا کوم. نو دغې ته اف بی ام وایي. نو همیشه دپاره که دا دوه خبرې راځي نو دا ستاسو په ذهن کې چې یو اف بی ای دی، یو اف بی ام دی، او دا په دې ټولو ماډلو کې اپلای کیږي. اوس راځو دغې خبرې له. ښه، بله خبره دا کومه چې کومه ما د ویډیو دا سلسله روانه کړې ده، نو د تقریبا دا دوه ویډیوز چې وشو دا خو په ټولو کې اپلیکیبل دي، ځکه چې که هر نمونه ماډل تاسو اپلای کوئ یا هغه فالو کوئ، خو څه چل به چې د هغې دپاره به یو دغه امازون سیلر سنټرل اکاونټ پکار وي، او دویم چې ما ته څه وکړه هایپر ویلټ دا خبره چې لکه تاسو به د ډیپازټ دغه طریقه دا پکار وي. اوس راځو د سوال له چې لکه څومره پیسې پکار دي.
په دې کې بیا خپل ماډل دي. اولنی به زه دا ووایم چې یو په دې کې ماډل دی ریټیل آربیټریج ورته وایي. ریټیل آربیټریج د دې یو پروګرام دی. هغه داسې دی دا هغه ملګري کولی شي کوم چې لکه په دې ملکونو کې دي، امریکا کنیډا کې دي یا په اروپا کې دي، په دغه ملکونو کې، ځکه چې په دې کې هغه غټ غټ سټورونه انوال دي، لکه هغه تقریبا په ټوله دنیا کې دي، لکه والمارټ شو یا مایکلز شو یا داسې نور بلا شی سټورونه دي، هغه ډېر غټ چین سټورونه دي که نه. نو په دې ریټیل آربیټریج کې داسې کېږي چې تاسو کله خپل اکاونټ کولاو کوئ نو په دې کې به تاسو هغې دوکان له ځئ او دې دوکانونو کې به ګرځئ، کم څیزونه په ډسکاونټ باندې، کم څیزونه په سیل باندې، یا ځینې دوکانونه داسې چې هغه بندېږي، خپل سامان ارزان لګولی د هغو نه به تاسو دغه څیزونه واخلئ او بیا به یې په امازون خرڅوئ. دا صرف زه تاسو ته د پروګرامونو تعارف کوم. نور کو بیا ملګرو غوښته نو زه په دې هر یو باندې بیا تاسو ته تفصیلي ویډیو جوړه کړم چې څنګه به تاسو لکه په دې کې هم بیا خپله طریقه ده چې لکه تاسو به دوکان ته ځئ، په ډسکاونټ څیزونه به ګورئ، ستاسو سره به دغه ایپ وي، دا ایپ په موبایل کې، او کله چې ستاسو اکاونټ اکټیو وي نو تاسو د هغې بارکوډ ته فرض کوئ یو څیز دی هغه په سیل دی، د هغې بارکوډ ته تاسو ونیو نو تاسو له به امازان هغه ټول دغه راوباسي چې او ته به پکې صرف دا لیکئ چې ما ته په دې میلاویږي. نور به هغه بیا دې ته ګوري چې یاره زمونږ فیس څومره دی یا نور د هغو پروسیسینګ پیسې چې څونه دي او تا ته پکې څونه بچت کیږي دغه. خو په دې کې بیا هم نورې خبرې دي، لکه دا به تاسو ګورئ چې یاره دا څیز په دې وخت کې چې دی ډیمانډ زیات دی، بیا نور کمپیټیټرز چې دي هغې په څو خرڅه، زه په څو خرڅوم، دا ټولې خبرې. خو لکه طریقه یې دغه ده نو دا هغه خلک کولی شي چې په دې ملکونو کې اوسېږي، هغه یو څیز واخلي دغه دوکان نه، نو بیا په دې کې اف بی ایم دواړه بیا په دې کې دي څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه مخکې چې لکه آیا تاسو دا څیز واخلئ او په خپله یې خرڅوئ نو هلته په دغه چې کمیس تاسو په امازون اکاونټ چې کوم دی هلته به تاسو لیسټینګ ورکئ او کله چې آرډر راځي نو تاسو به یې دې ځای نه شفټ کوئ یا هغه به شپ کوئ. دویم بیا دا دی چې اف بی آی دی نو دې نه چې تاسو واخیستو نو په لیسټینګ کې به هغو ته خپل دغه ولیکئ چې یاره دونه څیزونه زه راغواړم ستاسو ویر هاوس ته، که هغه د امریکې ویر هاوس وي، که د کنیډې، که د یورپ که د بل ځای، نو هغه به تاسو ته اډرس درکړي او هغه اډرس به بیا تاسو فیډکس په ذریعه، یو پی ایس په ذریعه یا نور چې کوم سرویسز هغې په ذریعه به امازون ته لاړ شي، اول ته چې خرڅېږي نو به ترې خپل هغه فیس اخلي او نور به تاسو ته راځي. دا خو شو لکه ریټیل آربیټریج. په دې کې اوس پیسې څومره انوال دي اوس ستا خوښه ده. اوس که ته 10 څیزونه اخلې د $10 اخلې لیږلی شي، که د 20 اخلې، که د 100 اخلې او که د 1000 اخلې، په دې کې به ته خپل رسک اخلي او خپلې پیسې به لګیا او بیا به تا ته پرافټ کېږي. خو په دې کې پرافټ مارجن چې دی هغه دومره زیات نه وي. دویمه بیا طریقه چې کوم ده نو هغه آنلاین آربیټریج هغې ته وایي. آنلاین آربیټریج چې دی تاسو د هر ځای نه کولی شئ. هغې کې صرف طریقه دا چې لکه تاسو آنلاین یو سټور دی، ای بی دی یا بل دی یا علي بابا دی، په هغه کې تاسو څیزونه واخیستل، بلکې علي بابا خو به زه دلته ځکه نه ریفر کومه یا پریفر کومه تاسو ته چې په کار ده چې تاسو په هغې ملک کې چې کوم غټ سټورونه دي چې صرف هغه دغه کوي انوالو کوي پکې. لکه فرض کې اوس زه په یو کې کې یم او په یو کې کې غټ سټورونه دي او هلته چې زه یو څیز په یو کې سټور کې په ډسکاونټ والم او د یو کې په مارکیټ پلیس کې په امازون خرڅوم نو ماله فایده ځکه زیاته کوي چې هغه به شپینګ کاسټ په معنی که نه. نو لکه د آنلاین آربیټریج دا دی چې په دې کې تاسو ته ګرځېدل نه غواړئ، په دې کې تاسو دکانونو ته تلل نه غواړئ، صرف بس انټرنیټ ته به کښېنئ او تاسو به دغه سنټرل سیلر اکاونټ او دا به نو تاسو فرض که د ای بی نه د بل سټور نه تاسو د هغې ملک یا د هغې ښار چې څومره نږدې لاښه ده تاسو فرض که موږ به دا ووایو چې یو 10 پیالې دي او تاسو واخیستی او په $3 تاسو ته پیاله پرېوته او تاسو هلته په امازون کې وکتل، اول د هغې نه سرچ به کوئ چې یاره په څو باندې خرڅېږي او ما ته پکې څه فایده راځي، یا که زه په $15 خرڅوم ما ته څومره فایده کوي، په 10 خرڅوم که نه. نو بیا به لکه هغه تاسو هلته دغه کوئ او هغه ځای له به لیسټینګ به خپل ورکئ هلته او امازون به تاسو ته خپل ویر هاوس وښیي، تاسو به ډایرکټ د هغه ځای نه هغه دغه ته په فیډکس باندې یا په بل یو پی ایس باندې به هلته تاسو شپ کوئ. دا تاسو کولی شئ، دا دې ته وایي آنلاین آربیټریج. اوس بیا به پیسو څومره خبره ده نو هغه بیا تاسو باندې ډیپینډ کوي چې یاره پیسې تاسو څومره لګول غواړئ، څومره څیزونه اخلئ. تاسو په مخه لکه فرض که یو دا هم نه چې یو لیسټینګ تاسو جوړ کړو د یو څیز بل جوړولی شئ، دویم جوړولی شئ. لکه ما تاسو ته ووایي چې بلپونه په دغه باندې دي
نو بلپونه هم تاسو هلته لیږلی شئ. دغه شان پنکې د نور سیزونه دي، خو بیا به زه دلته دا خبره وکړم بلپونه مې هسې خولې له راله، خو ځینې کیټګریز دا دي چې لکه هغه پروهیبیټډ دي، ځینې ګیټډ دي. دا بیا زه تاسو ته په تفصیل کې وایم. نو هغه سیزونه به نه اخلئ. کم سیزونه په اسانه خرڅېږي، د کم سیزونو چې دی نو بیا واپس کېدو ډېر زیات دغه یې دا امکان نو هغه لکه کپړو کې ډېر زیات دغه دی چې هغه بیا واپس کېږي که نه. دغه شانتې ځینې سیزونه دا چې په هغې باندې پابندي یا په ګرانه تاسو ته اجازت میلاوږي کیټګریز، نو دغه سیزونه به اول سرچ کوئ. دا ټوله خبره چې ده دا بیا تاسو ته تفصیل چې کله زه د هول سیل په حواله خبره کوم نو بیا به تاسو دا ټول تفصیل وکړم. خو دویم لکه دغه دا دی دا آنلاین اربیټریج شو. ټیک شو. په دې کې هم تاسو ښه دلته بیا زه بله خبره هم کوم رایاده شوه چې په دې کې انډیویجول اکاونټس هم وي. انډیویجول اکاونټس خپلې طریقې لکه څنګه چې ما وویل $40 چې دغه کې امریکې مارکیټ پلیس کې تاسو لګوئ د منتلی، نو په هغې کې دا چې فری انډیویجول اکاونټ هم وي. خو د هغې هم بیا خپلې مسلې دي چې لکه په هغې کې نور ټیکسونه او بیا د هغې $1 تاسو په یو سیل پسې $1 تاسو نه اخلي تقریبا د امریکې. لکه اوس تاسو 10 سیزونه خرڅ کړو $10 او په هغې کې ورکوئ او دغه شان نور ټیکسونه هم دي. نو د هغې هم خپل پراس اند کونز یا فایدې نقصانات شته. خو بهرحال دغه به کوم یو آپشن دی که څوک وایي چې یاره زه فری اکاونټ انډیویجول کولوم او زه خو به په آنلاین لکه په میاشت کې اوس خرڅوم یا دا کومه، خو په هغې کې میکسیمم لیمټ چې کوم دی نو هغه 40 دغه دی د پروډکټس چې کله تاسو 40 پروډکټ خرڅ کړو نو ما خیال چې بیا تاسو نه الاو. بهرحال دغه وخت په وخت چینج کېږي، نو کیدای شي څه بدلون پکې هم راشي. خو فی الحال چې کومه خبره ده نو هغه داسې ده. نو هغې هم خپلې فایدې شته او د منتلی فیس که $40 تاسو ورکوئ نو په هغه کې بیا تاسو ته ډېر لیسټینګ ازادي او ډېر پروډکټ تاسو په یو ځای خرڅولی شئ او نورې بلها فایدې دي پکې. خو څنګه چې ما وویل چې چا سره پیسې نه وي نو هغه دغه لار هم خپلولی شي. اوس د زما دا ویډیوګانې چې په کوم باندې روانې دي او زه چې کومه خبره کوم نو هغه هم دا دي هول سیل. دریم آپشن تاسو سره دی هول سیل. هول سیل اوس څه شی دی؟ لکه هول سیل دا دی چې اوس تاسو په یو مارکیټ پلیس کې خصوصا د دپاره خلک علي بابا چوز کوي، چاینا کې سیزونه ارزان دي، نو هلته تاسو په لاټ کې سیزونه واخیستل، هر څه چې واخیستل او هغه چې د هغو سره تاسو خبره وکړئ اوس دا پروډکټ سرچ به څنګه کوو، بیا هغو سره خبرې څنګه کېږي، پروډکټ به ګورئ څنګه د فایدې والا څه دي، نقصان والا څه دي. په دې به زه تفصیلي خبرې کوم په پروډکټ سرچ کې په را روانه ویډیو کې انشاءالله. نو تاسو به لکه هول سیل بیا دې ته وایي چې تاسو به لاړ شئ هلته، بخښنه غواړم لاړ به نه شئ، خو تاسو به لکه هغې دغه ته فرض کې علي بابا .com ته به هلته تاسو لاړ شئ آنلاین، هلته به ویزټ وکئ، هلته به خپل دغه وګورئ، د هغې نه مخکې به یې په امازان کې فرض کې تاسو سرچ کوئ چې یاره یو څیز دی هغه په $10 امازان کې میلاویږي، دا کوالټي ده، نو چې زه په علي بابا باندې ګورم نو هغه ماته په څو میلاویږي، د هغې سره بیا نورې خرچې هم دي. داسې نه چې لکه تاسو ته هلته په $2 میلاو شو دلته په 20 خرڅېږي نو تاسو $18 ګټه وکړه، داسې هم نه ده. دا ده چې لکه په هغې کې نور شپینګ انوالمنټ وي، په هغې کې نورې خرچې، بیا د راتلو خپل دغه دی، بیا دلته د امازان خپل فیس دی، بیا سیل ټیکس به تاسو ورکوئ. نو دا ټولې خبرې چې راځي نو تاسو ته پرافټ تقریبا که $2-3 د 3 او د 5 په منځ کې هم تاسو ته پاتې کېږي، نو دغه فایده ده. بیا لکه کم په شروع کې کم سیز کتل پکار دي، هغه چې لکه ډېر دغه یې نه وي، دا ډېر زیات قیمت یې نه وي، قیمت یې څومره پکار دی چې تاسو پرافټ وکړي، کم سے کم څومره پکار دی، زیات نه څومره پکار دی، په دې بیا تاسو سره زه خبرې وکړم. خو لکه هول سیل په هول سیل کې څنګه چې ما وویل بیا 2 قسمونه دي دغه FBA او FBM چې کوم دی. نو FBA دا دی چې لکه ټول هر څه تاسو امازان ته حواله کوي، FBM بیا دا دی چې تاسو په خپل ځای کې هغه لیسټینګ هغو باندې وکئ او هلته کې تاسو اکاونټ اکټیو وي او دلته بیا تاسو آرډر راځي نو تاسو په خپل ګیراج کې، په خپل کور کې، په خپل دکان کې خرڅولی شئ. خو دا بیا هم هغه خلک کوي لکه پاکستان نه خو څوک نشي کولی دا، نو چې کوم مارکیټ پلیس کې خرڅئ نو چې هلته بیا خلک اوسېږي یا څوک داسې ملګري چې هغه له دا ټول کار کولی شي نو هغو ته غټه فایده ده. که نه زموږ د ملګرو دپاره زما په دې ویډیو باندې به تاسو لیدلی هم ما پې صرف FBA لیکلی، FBA مې په دې لیکلی دی. اکثر ملګري به دا سوچ کوي چې یاره دا خو FBM هم کیدی شي، خو چونکې دا زه پاکستان او افغانستان کوم چې په زموږ په دې ملک هغې ملکونو کې دي هلته اوسېږي نو د هغو دپاره نو د هغو دپاره FBM نه کېږي. FBM دلته د پښتنو دپاره کېږي په دې ملکونو کې، په کوم کې چې مارکیټ پلیس یا په کوم ځای کې چې هغه اخلي او خرڅوي. ښه دا د هول سیل خبره شوه. نو اوس راځو بل دا دی چې لکه پرایویټ لیبل ورته وایي. پرایویټ لیبل دی ته وایي چې هغه تاسو خپل برانډ کریټ کوئ. دا د ټول نه لکه پیسې په دې کې لږې ډېرې، خو د ټول نه ښه طریقه دا ده چې پرایویټ لیبل هغه هم هول سیل دی. خو هول سیل کې تاسو واخلئ، هغې سپلایر ته تاسو وایئ چې یاره دا زما برانډ نوم دی
او دا زما لوګو دی دا کیسې دا ته په هغې باندې ولګئ نو هغه به بیا ستا لوګو ولګئ ته به د هغې سره بیا هم د هغې تفصیل دی به تاسو خبره کومه بیا نو د هغې بیا چې دی هغه به ستاسو برانډ شي نو هغه برانډ به بیا هلته هغه ولیږي امازون دغه ته امازون لیسټینګ کې به اول تاسو پروف کوئ چې دغه برانډ به څنګه نوم به څنګه دی چې الریډي شته که نشته تاسو به څنګه پته لګي نو د هغې بیا د سرچ خپله طریقه ده هغه ټولې خبرې دی او بیا زه وروسته کومه خو لکه دغه د ټول نه فایدهمند څیز بیا دا دی چې چا سره پیسې د هغې وجه دا ده چې کله دغه برانډ یو پیله تاسو رجسټر کو امازون سره راغی نو دی بیا رو چې لکه دا سلو اینډ سټډي قصه ده نو رو به دی ګرو کېږي رو به دی په مارکیټ کې نوم جوړی نو بیا یو وخت داسې راشي که فرق کې تاسو د برانډ خرڅوئ ځکه چې ډېر شي غټ برانډونه دي په ډېرو لکو ډالرو باندې خرڅ شي نو صرف تاسو هغه نوم هم بیا خرڅېږي خو کوالټي به بیا تاسو مینټین ساتئ په دې کې نو په دې کې هم تاسو اف بی او اف بی ایم کولی شئ کوم ملګري چې د پاکستان نه بهر دي په نورو ځایونو کې دي بل غټه خبره کېږي د ډراپ شپینګ دا نوم به هم تاسو اورېدلی ډراپ شپینګ اصل کې څه شی دی ډراپ شپینګ داسې څیز دی چې تاسو په دې کې پخپله ستاسو پیسې نه انوالو لکه شاپیفای د دې دپاره ډېر ښه ای کامرس پلیټفارم دی ای کامرس پلیټفارم او مارکیټ پلیس دوه جدا ځایونه دي څیزونه دي لکه امازون چې دی نو هغه مارکیټ پلیس دی غټ او شاپیفای د دې دپاره چې کوم دی نو هغه زموږ دپاره ای کامرس پلیټفارم دی په شاپیفای کې تاسو هغه به خپل منتلی فیس اخلي دي په شان دی په هغې کې به تاسو خپل آنلاین دکان ورته ویلی شو آنلاین دکان تاسو جوړ کو بیا په هغې کې صرف تاسو د سپلایر سره خبره وکړه چې داسې سپلایري چې او هغه پراډکټ او هغې د هغه تصویر به تاسو د هغه د پراډکټ تصویر تاسو یو یا دوه یا درې یا هر څه چې مختلف سپلایر سره هغه تاسو ولګول نو کله چې ستاسو دغې شاپیفای دکان ته خلک وزټ کوي او تاسو له اډر درکوي نو تاسو به څه کوئ تاسو به هغې سپلایر ته هغه اډر وایئ او هغه سپلایر به ورته ډایرکټ د هغه په دغه باندې شپ کوي دا تاسو پاکستان هم ښه په قلاره کولی شئ لکه په دې کې ستاسو فزیکل پریزنس انوالو نه دی او نه د پکې پیسې انوالو دي د هغه سره به تاسو ګټه خبره کړي لکه اوس فرض کا هغه یې هلته خرڅوي په $10 یو څیز خرڅوي په علي بابا باندې یا په بل ځای هر سټور نه چې بلا شي آنلاین هلته په $10 دی دلته تاسو هغه لیبل لګولی دی په خپل دغه کې سټور کې په شاپیفای باندې او تاسو ورته $15 لیکلي یا 20 یو لیکلي یا هر څه چې ولیکلي دي هغه کلکولیشن تاسو کړی دی تاسو پوهیږئ چې یاره زموږ کمپیټیټر دومره دي چې لکه په دې کې موږ ته فایده کیدی شي نو دغه چې کله تاسو لګولی دا لیبل د هغو هغه یا نوم یا تصویر یا هر څه چې دی او څوک راشي تاسو سټور ته وزټ وکړي آنلاین وایي چې ماله دا 2 پکار دي یا 3 پکار دي نو تاسو هلته اډر وکړئ او هغوی هغه ته ولیږي او ستا هغه دغه چې کوم دی پیمنټ هغو دلته وکړي نو د هغو پیسې ته هغو ته لاړې شي او ستا هغه پرافټ چې دی یا ګټه چې دی هغه تا ته پاتې شي خو په دې کې به لکه یو دغه دا کوئ چې کله تاسو سپلایر ګورئ نو دې سیز ته به هم ګورئ چې یاره ستاسو آنلاین دکان دی ستاسو بزنس ښه کېږي خرابېږي د هغه په پراډکټ باندې د هغه په سیل باندې نو تاسو به ورسره دا خبره کوئ چې یاره ستاسو کوالټي څنګه ده نور به ځان پوه کوئ په دې کې به هم ریسرچ کوئ او بیا به د ټول نه غټه خبره به دا کوئ چې یاره تاسو یو څیز خرڅوئ که نه خرڅوئ ځینې هول سیلي اوس تاسو له یو کس دکان نه راغی او تا ته وایي چې یاره زما دا یو پراډکټ پکار دی دغه څیزو او هلته ته بیا د دغه سره سپلایر سره خبره وکړه وایي چې یو خو موږ نه خرڅوو نو بیا به مسله نو بیا به ستا په هغې دغه باندې نیګټیو ریویو راځي دغه شانتې که فرض کې اوس 10 پکار یا وایي چې ماله 10 راکړه او هغه وایي چې یاره 10 خو د ما سره نه دی اویلیبل من خو یو خرڅو نو لکه دا ټول څیزونه چې دي نو دا شاپیفای د دې لپاره بهترین پلیټفارم دی پاکستان هم تاسو دا کولی شئ او بل پکې دا هوم میډ څیزونه خو هوم میډ خو بیا جدا قصه ده نو هغه کې بهرحال تاسو د کار دونه نه دي خبرې نو دا لکه د دې مختلف ماډلې چې کومې دي دا د هغه یو قسمه تاسو ته تعارف و چې تاسو په دې خبره خپل مازغه کلیر کړئ داسې خبره به تاسو ته هیڅ چا نه کړي تاسو ته په یو ویډیو کې نشي میلاویدی چې تاسو دونه په بنیادي څیزونو باندې پوهه کړي او تاسو په دې خبره پوه شئ لکه بار بار دا خبره بیا نه کوئ چې یاره د څونه پیسې پکار دي نو په دې کې به تاسو ګورئ چې تاسو کم ماډل فالو کولی شئ ستاسو سره وخت څونه دی ستاسو سره پیسې څونه دي تاسو منډه څونه والی شئ تاسو پرافټ څومره غواړئ لږ غواړئ ځکه چې په دې اولنو کې خو دونه پرافټ نه تاسو د ټول عمر دپاره خپلو بچو ته بزنس پاتې کول غواړئ نو کم ماډل ښه دی که تاسو بس د وخت سره کار یې نه کم ماډل ښه دی څومره پیسې پرې لګي که نه نو که بیا د ملګرو غوښتنه وه زه به د ټولو تاسو ته بیا ډیم هم وښیم چې لکه څنګه تاسو کولی شئ
او دا په دنیا کې چې دا بزنسونه روان دي نو دا لکه څنګه روان دي څنګه فایدې دي او د دې نه مونږ څنګه زمونږ خلک پښتانه ته مونږ څنګه ګټه پورته کولی شو. اوس را روانه ویډیو چې ده زما هم دغه پراډکټ سره باندې ده دا لکه یو تفصیلي ده دغه خلکو دپاره ده چې کم لکه په لانګ ټرم کې هول سیل یا پرایویټ لیبل د کار کول غواړي خپل دغه جوړول غواړي دا برانډ جوړول غواړي نو په دې کې لکه ډېر مهم څیزونه دي او هغه دا دي لکه ستاسو ګټه چې کوم ده که نه هغه په دې ټولو ټیکنیکس باندې ته ای کامرس وایي. ای کامرس داسې شی دی چې لکه دا د عام کامرس په شانتې یو ټیکنیکي خبره ده دا نه چې تا څیزونه زیات واغسته تاله به ګټه زیاته درکړي نه کیدای شي تا څیزونه زیات واغسته ته پکې ټولې پیسې وبیلې نو ته به دې ته ګورې چې لکه څه څیز په مارکیټ کې اویلیبل دی کمپیټیټر یې څومره دي رینج یې څومره دی دا د څنګه اخیستی شم څنګه ماته ښه میلاویدی شي دا ټولې خبرې به ته ګورې او مخکې به بیا ځې خپل پراډکټ به لانچ کوې. نو بهرحال دا مې ستاسو ملګرو دپاره یو تعارفي ویډیو ریکارډ کړه چې تاسو په دې خبرو پوه شئ چې لکه کم کم ماډلې دي او څومره پیسې موږ په یو پروګرام کې انویسټ کولی شو. هیله ده چې ستاسو سوال جواب به میلاو شوی او د نورو ویډیوګانو دپاره د ما سره اوسئ. الله په امان.